بسم الله الرحمن الرحیم د نوم حالتونه درښیم کیسونه درښیم په انګریزي کې کیس ورته وایي یعنی یو سړی کار کوي پر یو سړي کار کیږي یو سړی ناره کوي یو سړی چې دی هغه په یو شي کار لري کار دارنګوي یو پر یو شي باندې لوړ کښېنستی یو په یو شي کې دننه شی رالی یو د دواړو خبره وسوه اضافت ورته وایي ښه نو کله سړی کار کوي فاعل ورته وایي یعنې کله سړی چې دی پر سړي کار کیږي مفعول ورته وایي کله و سړي ته غږ ور وکړه ای ماما ندایه حالتونه د غږ حالتونه یعنی موږ سړی په ای باندې مخاطب کړو ای کاکو وینې دا ته وایي د نامه حالتونه انسان چې اکسپریشن سره نه کوي څرنګه غږیږي د ده اندازم د هرې موقع مناسبت بدل وي نو دا اسم دی شی دی دا په هر کټوري کې ځایږي یعنی که په فاعلي رنګ کې غواړې دی په فاعلي کې ځایږي که په مفعولي کې غواړې دی په مفعولي کې ځایږي که په غږ کې غواړې ندایه رنګ ورته وایي یا فجایه ورته وایي په هغه کې اوی خوښ سوم انټرجکشن ورته وایي په انګریزي کې انې نارسې وکړي اوفو نو دا نارسې ته وکړې دا هم یو غږ دی دا هم یو نوم دی دا هم په اسم کې راځي او بل حالتونه دي چې ربط پیدا کوي تعلق پیدا کوي د اسلم ګړۍ د کریم عامر کلاس یعنې دال مستر کور ته ځم دا ته ل کله د نامه په سر کې راځي کله له نامه پس تر فعل له مخه راځي په دا پوه شاستئ دغه ته وایي هیلپینګ وربس ادات دا اکړ یوه معنا نه لري او د ل په دا نه دي دغه اکړ څه معنا ده دا د دغه بغیر جمله نه جوړیږي د دغه کمال دا دی یعنی ہیلپنگ ورب جب تک نہ ہو آپ کوئی جملہ نہیں بنا سکتے ٹھیک سو چې لتا سر امدادی فعلونه نه لتا سر ادات نه اسم په مابین کې به خامخا ادات او هیلپنگ ورب وي بیا به زمانه شی بیا به ته وایې لکوره اسپتال ته لاړم دا ربط دی تعلق دی اوس ګورئ زه درښیم لکوره اسپتال ته لاړم ښه موږ راولاړو شو دغه شان ځینې باسو دا ربط څه پیدا کوي د ربط حالتونه ځینې وباسو دا له ځینې وباسو ته ځینې وباسو کور اسم اسپتال اسم لاړم فعل دا اوس جمله ده معنا ځین پیدا کیږي کور اسپتال لاړم یو څوک نه به پوهېږي دا اوس صحیح دغه به سر خلاصواست د دنیا په هر ژبه کې چې ادات نه وي هیلپینګ ورب نه وي امدادي فعلونه نه وي یعنې یو عام فعلونه دي چې هغه کول دي دا سم فعل دی دا امدادي دي ادات دي د اداتو مسله دا ده چې کړ بیا یوه معنا نه لري لیکن له ده بغیر یو کار هم نه کېږي دا به داسې کو لکه په کارخانه کې پرزې د مشینري هر پرزه معنا لري زر کړی چین دی په یو کارخانه کې ګرځي واره کړی ته یو کلپ لګېدلی دی چې دا کړی ونوځي نو دا هره کړی خپله معنا که یوه کړی وخته بس ګرد چین پریس وي ګرد کارخانه ودرېده وپوهېداست نو د هر شي خپل ځای دی په ګرامر کې چې له تا سره توري وي یعنی ته زه تا ته وایم چې تاسو د اضافت یو 15 توري یا 15 جملې ولیکاستئ نو له ننه پس به تاسو په دې پوهېږئ چې اضافت و څه ته وایي او کم حالتونه چې زه درښیم هغه و څه ته وایي په حالتو کې غوښتی دی په اضافي ربط کې غوښتی دی دا به زه درته اسانه کړم کله کله د کمیشن ټسټ دغه رنګه راسي کله کله امتحاني ټسټونه دغه رنګه راسي هغه موږ چې مخکې ویلي وې محاورې او استعارې او ورځنۍ دا خو ګرد راځي کله کله په ګرامر کې هم سړی وڅېړي نو که چا د ګرامر شننه سمه وه بیا د ژبې یوه مسله نه ورته پیدا کېږي اوس به زه درته وایم فاعلي حالت په نامه کې دننه یو سړی کار کوي اسلم کتاب وایي اسلم چیش دی فاعل دی یعنی کتاب څوک وایي اسلم یې وایي نو اسلم کم کیس دی کم حالت دی دی کار کوي نو سبجیکټیو کیس نه په انګریزي کې
سبجکټیو کیس ودغته وایي کریم عامر تاسو ته وغږیږي نو سبجکټیو کیس دا دی ښه یعنی خبرې څوک کوي خبرې د چا په ذریعه کیږي هغه سړی چې دی هغه ستا سبجکټ دی نو سبجکټیو سل ورته وایي چې دی لګیا دی کار روان دی نو کیس کم سو چې دی کم کار کوي دته کم اشاره وسوه یو شی بل یاد لرئ ګرامر په اشاره ولاړ دی ګرامر ته دوی دغه هغه دا نسته چې دا ماوته دا چې اشاره څرنګه وسوه که یوه ته وسوه د یوه صیغه به استعمالوي که دوو ته وسوه د دوو به استعمالوي که د ورک غه وسوه د ورک به استعمالوي که د حاضر او د مخاطب غه وسوه ګرامر پر دا باندې امپلیمنٹ کیږي له هغه څخه بیا وروسته زموږ دغه وربونه سي دي دا بیا جمع که شان جمع دي جمع استعمال که واحد دي واحد استعمال که پارون ما تاسو ته توري د شولې ستوري به څنګه پر مخ بیایو څنګه به ماتو څنګه به جوړو نو اسلم کتاب وای نو اسلم سي دی دا زموږ سبجکټیو حالت دی ښه کتاب وای اوس پښتانه چې دی هغه بیا ډېر خلک په وای باندې نه پوهېږي لولي کتاب لولي نو کتاب لوستل کیږي اوس دا لوستل څوک کوي هغه یو سړی دی نو دغه حالت ته د نامه فاعلي حالت وای اسلم ریډز ا بک دلته په ریډینګ باندې د چا کار روان دی د اسلم روان دی کتاب وای نو هغه کم کیس وي هغه د اسلم حالت چې رالی هغه موږ سره سبجکټیو کیس دی کله هم چې موږ دارنګه خبرې کولې نو تاسو به اشاره وچاته کوي کار والا ته فاعلي حالت الته نوم لږ ګران دی د کول والا چې کار کوي فاعل وچش ته وایي چې کار کوي د کار کول والا ته اشاره نو لږ به اسانه سي مفعولی حالت اوس اسلم کتاب نه وای بلکې اسلم ټکول سوی دی اسلم وهل سوی دی ډوډۍ خوړل سوی ده لیکچر سي دی هغه ورکول سوی دی قلم بند سوی دی ګورې پرنګ کې فرق رالی اسلم کتاب وای کتاب راواخو مفعولی حالت به واړو کتاب ویل سوی دی کتاب ویل کیږي کتاب به ویل سي زمانه خودري دي درې سره ویل سو اوس را روانه او تیره نو دارنګه څه چم کیږي کتاب لوستل کیږي الکه زما کتاب را کتور تای ودره کتاب لوستل کیږي نه کتاب باندې کار روان دی نو لوستنه چې داغه فعل دی پر یو شی روانه ده کله چې فعل پر اسم بر سره راشي هغه مفعول ته واوړي دغه کتاب اسم دی لیکن مفعول پر دغه باندې سره راځي یا مفعول سره ورته وایي چې کار پر ده روان دی پر سکوټر باندې راغلی په پښو راغلی نو پښې چې دی هغه مفعولي حالت سو سکوټر باندې راغلی نو سکوټر مفعولي زه چا راورسولم کار چا وکي هغه سکوټر وکي نو کتاب څنګه لوستل چا باندې وسوه پر کتاب باندې وسوه نو کله چې دا کیسونه راځي دغه په انګریزي کې اوبجیکټیو کیس وایي چې مفعولی حالت ورته وایي یعنی کار ور باندې کیږي کله په هغه روانه زمانه کې کیږي کله په را روانه کې کیږي کله په تیر سوي زمانه کې کیږي زمانه چې دی هغه بیا آسان دی هغه بیا مشته زمانه هیلپینګ ور براشي نو کتاب لوستل کیږي آسان سو کیسه نو دارنګه جملې کله تاسو وغوښتل سوي چې غصب جمله ور کړی سي اسلام کتاب وای لدغه مفعولی حالت را جوړ کینې نو بیا به تاسو چم کوي چې فعل پر چیش روان دی کار پر چیش روان دی پر کتاب روان دی نو کتاب مفعول کاست پر کتاب باندې داسې جمله وایستی چې هغه مفعولی حالت دغه توای اوبجیکټیو کیسونه اوبجیکټیو کیسونه وتا ته اسانتیا پیدا کوي وتا ته د کار سړی درشي یعنی پلانای مپس اخستې دی او چې مالک پس واخستې استاد ته زوای ما پلانای پس اخستې دی کار پر چا وسوي پر غالک باندې وځه نو دا تا ته کم حالت معلوم سو چې مفعولی حالت سوی کار دی وینه کار پر هغه باندې اوبجیکټ سوی دی وکیټیو معنا وکیټ معنی आवाज کول خبره کول ندا ورته وای ژغ ورته وای ندای حالتونه پښتانه چې دی اے او دا وای کنه وای اے کاکو اے ماما دارنګ خبرې چې ته په اسم کې کئ نو اغله اسم سره چې ته کم ژغ وتړې یا کاکو نو دا اے یا او دا ماما دا ګر زموږ چې دی ندای حالتونه دي ته سړی په سکو دی انټرجکشن والا حالت دی
هغه حالت دی چې دی خوش سوی چمبه که یاره خوشحاله سوی انټرجیکشن والا حالت دی کم حالت دی دی خوشحاله سوی چمبه که اتڼکی خړپ چاپړی وواله سره خوشحاله سوی ایکسپریشن انسان په کنټرول کې نه راځي یعنی کدی خوشحاله سوی ته به ورته ماما اوس نو وخانده دا نس کېده ته خوشحالي ځای رالی دی په خپل خاندي تا ورته وویل ماما اوس نو لږ وزاړه دا نس کېده ته څوک دی په خپله زاړي نو دا چې شدید دا هغه حالتونه دي چې هغه د انسان په کنټرول کې نه وي نو ژبه چې ده هغه له هغو سره سمه چلیږي چې څنګه حالت ته بیانوي آواز غږ وینا کول په غږ کې وسړي ته نو دا غلطونه چې دي ای کاکو یا سړی و ماما دا ګرد موږ وایو نو که موږ دا رنګه جملې ویلې نو هغه په ندایي حالت کې راځي ښه فجایي هم ورته وایي دغه ته ندایي هم وایي کله کله په کمیشن کې داسې کوېشن راشي چې درجه ذیل الفاظ کی تفصیل بیان کرے ندائیہ بے لکلی وی تخطور بے لکلی علامات بھی ظاہر کرے دغطور بے لکلی فجائیہ اوس به څه چمکې د دغو دواړو علامتونه دغه دي اے ماما اوس به اے ماما سره ته څه چمکې دلته به دا تورې لګی ډرامه تا لیکلې ده فنکار ته د ورکه پر سټیج ستا ډرامه وایي هغه چې ستا دا شی وکتی چې دلته خو ناره راغلی ده اوهو اوس به زه ناره کوم اوف خوښ سوم اوهو خوښ سوم اوس به څه چمکې دلته له اوهو سره دغه علامت واچو تاسو اوس وپېژندل ندایي حالتونه نو دا له تاسو څه پوښتنه کېدای چې تاسو د پبلک سروس کمیشن کوېشنان راوباسئ په هغه کې دا شان راځي نو تاریخي پس منظر یې څه دی تاریخي پس منظر چې کله ګرامر شروع سوی دی د عربو اعراب اول نه لګول چونکې عربو خپله ژبه وه هغو ته مسله نه وه کله چې د دوی ذهن دا رنګه سو چې یاره دا زموږ کتاب قرآن پاک چې دی د الله تعالی نظام چې دی دا خو به ټولو ته ځي نو دا خو په عربي نه پوهېږي بیا به څه پکو نو بیا دوی راولاړ سو زور زیرونه یې ورته وټاکل چې کوم توری به په زور یایي کوم به په زیر یایي نو دا شان له هغه وخته څخه را روان دي ښه د انسان چې څه ضرورت محسوس سوی دی هغه رنګه توري ایجاد کړي دي necessities د mother of invention هغه څه معنا چې ته یو شي ته اړ نه نو یې څه کوې چې یو شي ته اړ سوې وخت سو دی نو ته ګړۍ ته اړ سوې ګړۍ به پیدا کوې سو بجې دي و ګړۍ ته د پکار سوه بیا به ټایم پیدا کوې نو ضرورت چې د پېښ سو بیا شی ایجادیږي دغته وایي د نامه دریم حالتونه بیا راځو څلرم ارتباط و تعلق ته وایي ربط ته وایي رابطه پزه نه له پلاني سره یو شی جوړول یو له بله سره تړل نو دا په نامه کې دننه خلق کار ځینې اخي اوس موږ یایي د اسلم کور اوس خالی دغه یو د ربط توری ځینې وبه اساس دی دا کار د کور او د اسلم رابطه چا پیدا کا دال پیدا کا د اسلم او د کور تعلق چا وشوي د وشوي لکورزم لکور د تګ اشاره موږ ته چا وکړه لوکه نو دغه اسم ته موږ ته ربط چا پیدا کړی دی له ښه بل دارنګه موږ په اسم بعد چې کوم ربطونه استعمالو لکورزم کور لزم یا تزم کور لزم موږ وایو که نه وایو نو کور تزم ښه دا یو ربط توری ځینې وباسه بیا جمله اسانه ده که ګرانه بیا ګرانه سوه که نه سوه نو تا ته تعلق درښیي د نامه لا بل نامه سره دا په چا سره راټولېږي په ارتباطي حالتونو باندې کنیکټیو کیسونه ورته وایي چې تا سره ګډوي تا سره وایي په اردو کې یو توری دی سوال نمبر 1 حل کرے نیز ویني نیز توری ورسره واچي مثالې بھی دی د دې دا مطلب سوی چې هم به سوال حل کوي د نیز له وجې هم به مثالونه هم ورکوي بل توری دی وایي سوال نمبر 2 حل کرے یا سوال نمبر 3 حل کرے د دې څه مطلب سو سره جلا یې کوي تا ته وایي دا خوا وکه یا دا خوا وکه د یا او د نیز په فرق پوهېږئ که نه پوهېږئ دغه له موږ سره هم شته لیا دا کار وکه لیا دا کار وکه لیا دا کار وکه له دې سره دا کار هم وکه دا سره او دا
دغه ربطونه چې موږ په ګډو موږ ته توري اسانه کېږي. ډېر هلکان په پرچک کې ناست دي، سر آی اوس نیز والا زه څنګه کم آی خوا هم وکم، بیا یو والا شي سر ای خوا مې وکه بلم وکم. نو له ننه بعد خو به دغه پوښتنه نه کواستی چې په نیز کې به دواړه کواستی، په یا کې به یو کواستی. یعنې چې یا راله له ها خوا غواړي له ای خوا غواړي. نیز معنا دواړو ته اشاره سوې ده، نو دواړه به سره راخي. ښه بیا توري داسې دي د دا وو دا چې دي دا مځکه او اسمان دا کله کله اپوزیټ شکلونه سره ګډوي. داسې زه بیا دلته در ولیکم وو کله کله هم معنا د مځکې ولټ چیش دي مځکه او اسمان. سمه ده مځکه د اسمان ولټ ده، د اسمان د مځکې ولټ دی. دا وو داسې توره دي دا دوه کاره کوي. کله کله ده به د یوه توري په معنا نه پاږي نو ابله خوا ته که وو راغلی په مابین کې د ابلې خوا توره یې وګوره، کیدای شي د هغه اپوزیټ راغلی ابل درته اسانه سي، کیدای شي هم معنا تورې راغلی وي. ښه هغه رنګ یې درښیم دا وو دا کار کوي. صبر و شکیب، اوس په صبر خو ګرد پوهېږو، شکیب نه پزنو، نو شکیب هم صبر ته وایي. د دې یو رنګ لفظونه راغلل، یو رنګ معنا یې ورکړه، یا الټ معنا څونه اسانه لار سو د ګرامر له لارې د حرفونو له لارې. نو که موږ دا د رب توري زده کړل بیا موږ په ډېرو تورو په اسانه پوهېږو. یعنې ډېر توري به ستا له داسې وي اسلم او اکرم، یعنې دواړه سړیان دي، دواړه نومان دي. وینې اسلم مځکه او اسمان، وینې دا په او باندې موږ وایو. وینې کله کله مځکه او اسمان و هغه و داسې وایي چې په لهجه کې خو دلته لیکای نو اوس موږ و چی ولیکو نو به بس دغه واو راچو مځکه او اسمان. مځکه اسمان دا تورې ګسه ځینې وکاږو، لیکن په دې کې دا تورې آلریډي موجود دی. خامخا پکې ستا که د ونه وایې هم ولې تا دوه داسې اپوزیټ شان سره راوړي دي، متضاد شکلونه ستا راوستو په هغه کې به د رب تورې خامخا راځي. که تا ووایې که د نه ووایې، که ته په معنا د یوه توري پیدې په بل نه پیدې، نو له دې څخه بیا دا اندازه کوه چې یاره کیدای شي دا بل تورې هم دغه وي. اوس خو لږ اسانه سو، لږ خاشه تاسو اوس توري پېژندلی سئ چې یاره که ما دا شکیب نه وي زده دا خوا ته بل توری چې راوړی بیا نو کیدای سي جنت و دوزخ. اوس نو څه چم وسو موږ د دغه ربط له توري څخه وپېژاندی. ښه دا به ستاسې یاد وي. دا څلورم حالت دی. یو بیا اضافي کیسونه راځي. اضافي کیسونه چې دي هغه شپږ اووه قسمه دي. د یو سړي ملکیت ظاهروي، پوزیسیو کیس ورته وایي چې ته د یو شي خاوند سې. د اسلم کتاب خاوند څوک دی؟ اسلم. نو دا کم حالت دی؟ د ملکیت غا ملکیت مالک ہونا. وینې د یو شي خاوند بیان کول یو خبره د سرو زرو خونه د سپینو زرو تعویز هغه بیان ته داسې وضاحت په حساب باندې کولی سي چې کله بیاني خبرې رالې نو بیان تا ته یو شی هم درښوي. چورایه زه نن ځکه نه وم راغلی چې زما پلانی کار وی علت مې هم وشو بیان مې درته وکاوی چې دا بیان چې دی دا علت مم سبب مم در وشو. زه سبا نه راځم ځکه چې زه کوټې ته ځم تا ته د نه راتګ سبب در ښیم. دغه ته بیانیه وایي. د بیان حالتونه چې ته سړی ښه پوه کړي. سمه ده. چورایه که محنت نه کوې نو ولکه پاس وې. چورایه که محنت نه کوې ښه ورځ نه سې لیدی. په محنت کې ښه ورځ ده. دا ګډې خبرې درته کوم. نو بیان څنګه کومه انداز ما ادیب والا دی، د ګرامر والا دی، په زه به پوهېږم نو تا ته اسانتیاوې پیدا کوم چې ته په خبره لږ نور اسانه وپوهېږې. دا بیاني دي. ضرب پلوشي ته وایي شی دننه پکښې وي. ښه نو په ګیلاس کې پوی دي، پوی په ګیلاس کې دي. ښه اوبه په ګیلاس کې دي، اوبه په جګ کې دي. دا کم شی چې په یو شي کې دننه وي، په مکان کې دننه وي، ظرفیت لري. وینې زه په کالج کې یم، زه په سکول کې یم، زه په یو شي کې دننه یم. ښه نو دا چی شته زه په خونه کې یم نو ما ته ظرفیت معلومیږي، دا سړي ځای معلومیږي، دی په کم لوښ کې دی، دی په کم شي کې دننه دی. نو دا د پویو لوټه راځي که نه راځي؟ وایو که نه وایي؟ د شلومبو منګی، د شلومبو کوزه، د شلومبو کنجۍ.
څونې لغتونه دي له موږ سره شی یو دی نومان یې ډېر نو دا ظرف چې معلومه حیثیت چې معلومه شی په شي کې دننه د یو شي دپاره استعمالیږي هغه دا ظرف ورته وایي ظرفي حالتونه استعارې هم استعمالېدای شي په اضافي حالتو کې د پلاني د عقل لاس ډېر اوږده دي نو د عقل خو دارنګه شی نه دی چې را روان دي بیا لاس پسې تړلي دي بیا هغه لږ نور اوږده دي تر موږ یا د دې مطلب دا دی دا په اضافي حالتو کې ذکر راځي چې تا ته یو بل سړی له لاس سره چې عقل وتړلی عقل دی شی دی چې ته وینې نه لیکن لاس وینې نو اضافي حالت چې دی د عقل تړل ورسره راړو دا چې دواړه سره ګډ سو معنا یې بدله سوه اضافي رنګ یې واخیستی د عقل لاس معنا ډېره پوهه ډېره هوښیاري زیرکتیا وپوهېدلاست نو دا رنګ موږ ډېر خلک ویلی سو عقل یې په پونده کې دی د پوندې عقل د پلاني عقل د پوندې دی وایو که نه وایو نو اوس عقل خو نو په پونده کې نه دی چې ما ته پونده پرته که زه عقل پکې ګورم ته به دا نه ورته تا چونکې ګرامر ویلی دی په اضافي حالت کې ته خبر سوی هغه معنا چې هغه به تا ته نوی خبر درکوي کله کله چې دارنګه خبرې راشي نو بیا په ژبه کې محاورې پیدا کېږي محاورې څنګه پیدا کېږي اوس دستي موبایل رالی اوس دستي موږ زده کوي اوس دستي په ده کې څوک کې هلته سړی روان دی دلته میس کاز دی موبایل راکاږي دی بیرته بند کړه داسې راوکښئ تا داسې بیا جیب ته واچو ته بیا ګنټۍ پسې ورکړه فنکشن زده سو یعنی څوک تنګول د موبایل له وجې اوس نو ته دغه سړی روان یې په سایډ د داسې ووایي په اوږه د پورې وایي دی تا ته څه وایي مس کالونه مه راکوه تا ولی په څنګ دی د هغه د موبایل فنکشن راواخیستی دغه ته وایي محاورې په ژبه کې جوړېدل دا ډرون موږ نه پېژاندی دا بې جهازه بې پایلټه جهاز موږ نه پېژاندی جهاز ګرځي پایلټ نسته هلته په خونه کې ناست له هغه ځایه چلوي راوایلو زاو میزایلان ولي اوس یې موږ وینو چې دی کوم کار کوي پایلټ هم نسته او جهاز هم نه ښکاره کېږي ټارګېټ هم ولي نو که تا یو څوک په کوچنۍ ډبره ووستی دی به درته پر ما ډرون اټیکونه مه کوه نو د ډرون اټیک محاوره راله که نه راله نوی شی چې تا فنکشنل ولي دی هغه راواخله هغه ځای خپلې ژبې ته راړه نو انسانان بیا له دغه کاره اضافت له وجې بیا په ژبه کې استعارې محاورې او ډېر شان مدرسولي متلونه جوړېږي خبرې ښایسته کېږي یعنې سل د ومره یو د ممره د دې دا مطلب دی سل کسان د یوه کار نه دي یو سړی پر دا ګورد میړه دی نو بیا ورته ویلي چې سل د ومره دا فارغه دي دغه یو د ممره یعنې د ډېرو قومونو یو سړی مړ سي ګرد قوم په خوار سي په دغه موقع یې ویل چې دغه دې نه مري هغه که مړه سو دونې ویرې نه ده نو دا په دغه حالت کې پیدا کېږي چې د ګرامر دغه شکلونه سړی ډېر وایي زه به داسې شی دی لکه شلومبی په غړکه کې غړکه شته شربیه بیا چیش کوي کوچ کوي دا کوچ دی د ژبې دا شان کوچ دی بس تر له اړه وایه یعنې سړي غاړه وکړه بل سړي بیا چې وویله ډېره کږه یې وویله نو هغه ول یاره غاړه نه وی د نس وه سمه څه له دې چپه سوه د ورته ودرسي خولې یې ووایي په خپله سم وپوهېداست که بیا تفصیل غواړئ یعنې تا هم وویل هغه م وویل هغه م وویل هغه م وویل شل کسان چې وویله هغه آخري سړي له به سمه غاړه ور ورسوي غم مې مه کو نو زه به په خپله شی برابروي ګرامر شی خپله سموي دغه ته وایي کوچ د پوهې دپاره هم خلک اضافي توري استعمالوي یعنې دا سیب د خوړلو دی سیب د ولې دی پوخ سوی دی ښه برابر دی اوس نو ستا پوهه څه درته وایي د لیاقت اضافت ورته وایي ښه نو موږ پوهه ورته وایي لیاقت د لیاقت اضافت دا دی چې دا کلاس زیاته د نه اټینډولو دی دا بورډ زیاته د صفا کولو دی ستا پوهه څه وایي ماما دا سیب چې در سره دی دا د بویولو نه بلکې د خوړلو دی نو سر د ورخلاص کړي چې زما پوهه دغه ته ورسېده چې د ده خټکي زه اوس کار وکړم خټکی به دغه نه ګرځئ اوس نو بل مثال دی بیا څنګه پوهه ده پښتانه چې دي کله کله بحث کوي جنګ کوي جنګ به چاته نه کوو په خبرو به سر خلاصو جنګونه چې دي په هغه کې تاوانونه دي ښه زه راولاړه ژمه چاړه راغ ښه تېره چاړه خټکی راغ او تا ته پټه اشاره کوم ستا لیاقت څه وایي ای چاړه ده ای خټکی دی تا ته یم زما څه مطلب دی چې راځه خټکی خورو ښه بله ورځ بیا خټکی څوم چاړه راکړم تا ته یم راځه بیا به راسره لاړ سې ستا پوهه معلومه شوه که نه شوه ماما یې دون چاړه در اخیستې ده بیا یې مه چیرې چاړه بغیر
اوس نو مسله چې ده الله تعالی وایي زه له تاسو سره حساب کوم. نو نن کلاسه پس که تاسو دا ګای وکړئ چې له موږ سره د چی شي حساب کوئ، هر شی په قسمت کې لیکلی دی، نو یو شی نه دی لیکلی. چاړه او خټکی معلوم دی، چاړه او بې خټکی ورځ معلومه ده. که د بې خټکی ورځ سړي سره ولاړ هغه د حلالۍ، که د خټکي له والا سره ولاړ هغه خټکی په در خوري. نو فیصله به تکه دا دوزخ دی دا جنت دی، الله تعالی که پر دغه لار ځي که پر دغه لار ځي. واقع تعالی در کړی دی نو حساب کتاب د دغه شي کېږي، د پوهې کېږي. یعنی زه اوس حیوان را روانوم، چاړه را سره اخم، حیوان له ما دا پوښتنه نه کوي ما ته چیرې بیایې. زه سړی را روانوم، چاړه هم ښکاره کوم، ولکه قدم را سره واخلي. په حیوانو په انسان کې دا فرق دی. پوهه سیده، شعور سیده هغه هر سړی لري، حیوان هم لري. پر شعور بر سره د فیصلې قوت صرف له انسان سره دی. یعنی حیوان ته یو ورځ مړی ور واچو چې هر څونه خروړی سپی تا نه خوري. د دل لیاقت دا دی چې د سړي پارو ماته مړی را کړی بل بس په خپله درته رام دی. لیکن په دا نه پوهېږي چې زه اوس فیصله کوم وکړم. انسان دا قوت الله تعالی ورکړی دی، حساب د هغې پوهې ورسره کړي چې دی فیصله کولی شي. نو دا شی به ستاسو د ننه بعد زده دا د پوهې. خاص ته عام ویل، عام ته خاص ویل. په ښارونو کې بورۍ ډېره معنا لري. بورۍ مه په ډېرو ښارونو کې خاص کوي. د بوري ښار مه ځینې جوړ کوي، خاص ښار دی کوچنی مه کوي. د کندهار ښار، د کوټې ښار خو عام نوم دی. نو دارنګه اضافتونه موږ جوړولی سو، عام خاص کولی سو، خاص عام کولی سو. یعنی د پلانی موبایل نوم نسته، د کریم عامر موبایل. یعنی موبایل مه خاص کړي چې د خاص سړی دی. دا ربطونه چې سړی راولي دا په اضافت کې راځي او د اضافي تعلق پیدا کوي، انسانانو ته پوهه ورکوي دواړه خواته، خاص عام کوي، عام خاص. بیا د اضافي نسبتونه دي، نسبت معنا له یو شي سره تعلق. تور ویښته رنګ یې وښوي، کابلی غوا، یعنی کاکړي غوا، کاکړي ماجت موږ وایو. دا نسبتونه پیدا کوو که نه پیدا کوو؟ نو دا له یو شي سره چې ته وتړې د هغه رنګ، حیثیت، حجم، تور، سپین، ژړ، ښایسته او بېخوله ګرد معلوم شي. دغه تور سړی، سپین وشتان، دا موږ وایو. نسبتونه پیدا کوو. وینې مصري توره، مصري توره خدای بر سلم نه توره موږ خو لیدلې نه ده، بس نوم یې دی، نسبت یې ورسره تړلی دی. وینې او وایي جاپاني آسونه، نو د جاپان څنګه آسونه دي خدای خبر دی. یعنې امریکني سپیان، خدای خبر څنګه سپیان. لیکن نسبت تا سره هغه شی پیدا کوي چې هغه ځای درښیي، له چا سره تعلق دی هغه ځای. نو دا د اسم هغه حالتونه دي چې په کیسونو کې راځي. که تاسو د نوم د کیسونو حالتونه زده سو، نو به تاسو ته به پوهنه ډېره زر در رسېږي، تاسو به په شي ډېر زر پوهېږئ. بس د نن پس د دغه کلاسه پس د نامه په دغه قسمونو کې چورت واخلئ، بیا فیصله که واستئ. بیا د انسان چې وي هغه خبر هم درنه وي، فیصله هم درنه وي. که چیرې په دغه حالتونو کې پوښتنه لرئ ویې کاستئ. بیانی حالت نه در معلومېږي. ظرفي ما ظرف لوښی، لوښی، کور، جامه، یعنې په هغه کې شی دننه وي. زه په کلاس کې دننه یم که نه یم؟ ظرف دی. پی په جګ کې دي، یعنې پی په ګلاس کې دي، پی په لوټه کې دي، پی په کنجي یا په منګي کې دي، اوبه په ګوډي کې دي، اوبه په لوښي کې دي، اوبه په کټوري کې دي. دا شی دننه پکښې وي. دا د باندې خورڅ دی، دغه ته ظرف ویل کېږي. بازار چې دی هغه به اضافي حالت دی. هغه دلته ما در وښو نه د پوهې لیاقت دپاره بیانیه خبره ده، نه زه په بل ځای کې یم. هغه بیا بل حالت دی. بازار ظرف نه دی. بازار ته اغوستلی نه شي چې پټ شي، اوپن کیسه ده. نه یعنی اوس خونه چې ده بنده ده، ظرف ځینې جوړېږي، وینې سرپوش لري. مکان چې دی دا زمان و مکان چې ورته وایي. زمانه چې ده هغه ته نه شي بندولی. 8 بجې دي 9 بجې دا په زمانه کې، په مکان کې نه راځي. کور دی، کالج دی، خونه ده، خیمه ده، دا ګرد موږ کې بندوږو، کې پټوږو. نو دا چې دی ظرف هغه ته وایي چې ته کې پټېدلی دننه. دغه حالت دی. یا ظرف دغه دی، یعنې دا کېدای شي لای خوا هم بند. دغه شی پکښې وي. دا دویم د ظرف صورت دغه دی.
دا مابین کې چې دی دا ظرف نه دی، دا خو اسم دی، دا خو موږ درښولی دی. اوس اسم ته چې بل خور واغوندي کیس یې کم یو شو، نو د کیس دا حالت شو. ندایه معنا کاکو غږ ناره نو اسلم دا هم ندایه شو، یعنی د اسلم سره م ناره وکړه. اسلم بالکل ناره نسته کې، نو ندایه نه ده، دغه اسم دی. اسلم اوس معنا غږ وکړي، ندا ته واوښتي. ګوره دا کیسونه معنا دا دی، یو موږ دغه شی ویلی دی، په دغه پورې اوس موږ بل شی تړو. دا دی اسلم خالی یوه ناره په ګډو دا هی ورسره کړو، نو موږ اسلمه. ګوره غږ بدل شو که نه شو، د اسم شکل بدل شو. نو چې شکل یې بدل شي د ګرامر هلته رنګ هم بدل شي. نن یې دغه رنګ چې موږ یې وایو. ښه دی، دا پوښتنې صحیح دي، زبردست. بله یوه چې اسانه شي درته چی سره نسبت معنا که یو شی د یو نسل دی، د یو قوم دی. یعنې ما درته وویل کاکړي سړی، بلوڅ ماما، نو قوم دی که نه دی؟ شاته نسبت لري، تعلق لري له یو چا سره. نو که ته تور سړی، سپین سړی، هغه د نسبت معلومېږي، حیثیت یې موږ ته معلومېږي. نو دا د نسبت نمایندې چې له تا سره هغه سړی وتړلی شي، هغه په څه طریقه وي؟ مفعولي حالت کار چې پر څه وایي؟ نو کتاب مفعول دی. اسلم وینا کوي، وینا ورب دی. اسلم چې دی سبجیکټ دی، کتاب اوبجیکټ دی. وینې اسلم کتاب وای، نو کتاب مفعول دی. اسلم پر کتاب باندې لګیا دی. اسلم کتاب لولي، اسلم کتاب وای، کتاب اسلم لولي. یعنې په اضافي حالتو کې سره شورولی شو. اسم له مخه که، فاعل له مخه کم، مفعول له مخه که. نو کم شي باندې چې کار روان دی هغه مفعولي حالت دی، اوبجیکټیو کیس دی. اسلم وهل سوی دی مفعول، اسلم وهل کوي فاعل. اسانه سو کنه سو، یعنی اسلم کار کوي، سړی بل سړی وي، نو وهل سو کوي اسلم، فاعل اسلم دی. اچھا اسلم وهل کیږي، ادای مفعول سو د تاسو کام باندې، نو بل سړی رانی، بل چا رانی ولې دی، نو مفعولی حالت شو. دغه اسلم چې د حالت بدل شو، زده کم کار کوي، هغه رنګ د ګرامر نوم یستا. کدی بل سړی وي نو سبجیکټیو دی، کدی څوک وي پر د باندې بس کام باندې چا غړولې دي، بیا اوبجیکټیو کیس دی. اسانه شو. بل پوښتنه ارتباط معنا ربط، تعلق. دا ګوره دلته متوري در ولیکل سسله پک دغه دی، دا ته دا ل، وینې دا د اسلم کور له کور زم، کور ته زم، کور له زم. دا اکړ یوه معنا نه لري، لیکن د نامه سره د بل نامه تعلق معلوموي، په دغه تور معلومېږي. نو دغه حالتونه چې دي هغه کنیکټیو کیسونه دي، چې یو شی له بله سره تړي، یو شی له بله سره ګډوي. نو ته بیا د هغه په ذریعه پوهېږې. دلته مې ځکه مثالونه درکړل چې له ته ځې وباسه، نو په دا جمله بیا سړی نه پوهېږي. نو دا ربط چا پیدا کړی دی؟ دخ او دخ. دا په نامه کې دننه بیا د حالتونه دي. بله پوښتنه زویه؟ فجایم اواز ته وایي، خوش چې سې انټرجکشن چې ما در وشو. یو ګوره و سړي ته ناره وکې، دا ندایه ده. یو چې دی سړی د پسوک وایي دی اخ اوف، دغه ناره چې دا فجایه ده. کله چې انسان خوش سي یا ډېر خوشحاله سي، اوهو چمبه یې که، دا د ډېرې خوشحالۍ دی، نو هغه ته فجایه وایي. بله پوښتنه چیرې ندایه او فجایه مو یو ځای ولیکل؟ دغه دي. اوهو خوش سوم، دا ګوره ای ماما، د هرې وطن هغه لیکلی دی. نو دا د اکسپریشن چې ته خوږ یا خوشحاله سي، غمجن سي یا خوشحاله سي، او هغې چې دی هغې صرف ناره ده، ندا پکښې ده، بل شی نشته. بله پوښتنه نشته؟